که تاسو زما چینل ته نوي یئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ او لایک هم کړئ. ځنګل کې یوه قبیله له سور شکار کوي او هغه ونیسي، خو دوی هلته کې له بلې قبیلې خلکه وګوري او مخامخ ورته راشي. چې کله دا له بلې قبیلې خلکه وګوري نو د دې قبیلې سردار زوی هغه دوی نه تپوس وکړي چې تاسو دلته څه کوئ. خو دا بلې قبیلې خلکه د دې په خبره باندې پوه نه شي او د دې سړي پلار دې نه تپوس وکړي چې تاسو دلته ولې راغلي. خو دوی ورته وایي چې موږ تاسو په دې لاره تېرېږو او زموږ په قبیلې باندې چا حمله کړې ده او ټول خلک یې مړه کړي دي. دغه سردار پې پوه شي چې دغه خلک یېرېدلي دي. دوی هلک په اړه کې څه سوالونه را پیدا شي. دغه هلک دوی پسې لاړ شي خو د دې پلار دا منې کړي او دغه خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې لاره تېر شئ. خو تلو نه پهله دغه هلک خپل پلار نه تپوس وکړي چې تا دې خلکو ته ولې اجازه ورکړو، خو هغه ورته وایي چې د دې خلکو په اړه کې یاره وه او یاره یو بیماري ده او زه نه غواړم چې دغه بیماري زما په قبیلې کې خوره شي. او دا خپل زوی ته وایي چې قبیلې ته ننوتو نه پهله دا هر څه هېر کړه او چا له دې څه ذکر ونه کړي. او دغه شان د دوی د شپې جشن مناوي او هلته کې یو بوډا سړی ناست وي چې هغه دې ته څه کیسې کوي او د زندګۍ په باره کې اصولونه هم ورته ورښیي. او دغه شان د ټول قبیله خلکه لاړ شي او وده شي، خو هغه هلک په اړه کې اوس هم یاره وي او هغه سړی ورته ښکارېږي او هغه سړی یوه چغه وایي چې دلته نه وتښتېږئ او وتښتېږئ. او دغه شانتې دا هلک ډېر زیات وختي پاڅېږي او هغه خوب اوس هم د دې په دماغو کې وي او یېرېدلی وي او د دې هغه خوب اوس په رښتیا کې بدل شي. یو ظالمه قبیله د دې په قبیلې باندې حمله وکړي او دا هغه خلکو کوم چې دې ته په ځنګل کې مړه شوي او هغه نورو خلکو باندې حمله کړې وه او د دې په قبیلې باندې حمله وکړي او هغه ټول کورونه ورته وسوځي او دغه ځي خلکه هم ځان سره ویسي. خو دا هلک خپله ښځه او یو زوی یو کندې ته یې کوز کړي او هلته یې محفوظه کړي او واپس راشي خپلې قبیلې والا سره یو ځای شي او هغه بل خلکو سره په جنګ شي. خو هغه خلکه ډېر زیات وي او دا کم وي او د دې قبیلې ټول سړي ځان سره ونیسي او دا هلک هم پکې قیدي کړي. بیا له هغه قبیلې کې یو سړی راپاڅي او د دې هلک په مخامخ د دې د پلار قتل وکړي او د دې نوم کیږدي چې آلموسټ. هغې نه پس د دې قبیلې خلک ځان سره روان کړي او هغه واړه هلته کې پرېږدي. په لاره کې دا هلک مکه خلکه ګوري کوم چې دې ته په ځنګل کې میلاو شوي وو او دوی هم د دوی غلامان دي. دوی په لاره کې روان وي او د غره نه یو کس د دې خپه وښویېږي او د هغې له وجې د نورو خلکو هم لاندې پرېوځي او خو هغوی بچ شي. بیا د دښمنان ډېر زیات غوسه شي او هغه هلک ته سر کټ کړي او د غره نه یې لاندې لړه کړي او دغه خلکو ته ووایي که بیا تاسو داسې وکړو نو زه به تاسو یو بله مړ کړم. لږ مخکې چې لاړ شي نو دوی خلکه یو کلي ته راشي چې د هغه کلي حالات ډېر زیات خراب وي. هلته نه ځنګل هم ختمیږي او ځمکه هم وچیږي او هېڅ فصل نه کیږي او د هغه کلي خلک بیماران هم ډېر وي او د دوی مړي لاوارثه په ځمکو باندې پراته وي. کله چې دوی په دې لاره تېرېږي هلته کې یو وړه ماشومه رامنډه کړي او د دې قبیلې سردار ته څه ویل غواړي، خو هغه ورته دیکه ورکړي او شاته یې وشړي، ولې چې دې ماشومه هم بیمارۍ او په دې باندې دانې راختلې وي او دوی ته یوه بددعا ورکړي چې ډېر ژر به ستاسو خاتمه وشي. چې کله د ورځې شپه راشي او دې کیدینو کې یو سړی به تاسو مړ کوي. خو دغه خلکه په دې په خبرې یقین ونه کړي او هلته نه لاړ شي. کله چې دوی ښار ته راورسېږي نو هلته کې د ښځې خلکه واخلي او دا سړي پرېږدي او هغې باندې رنګ ومږي. هلته کې ډېر زیات خلک راغونډ شوي وي او ډېر زیات خوف وي او د یو بره مندر نه خلک مړه کوي او بره نه یې رالړه کوي او دغه شان دی د دغه قبیلې خلکو هم هلته خېجئ او مړه کوي. کله چې دوی بره وخېږي نو دوی ته پته ولګي چې بره څه کیسه روانه ده. بره دوی یو باچا او له هغې ښځه ګوري او د هغې یو خاص سړی وي چې هغه خلکو ته وایي چې دا څومره خلکه موږ مړه کوو دا موږ خپل خدای خوشحالو او د انسانانو قرباني ورکوي او د دغه وینه تویوي چې په موږ باندې څه عذاب را روان وي چې هغه ختم شي. او چې کله خپله خبره ختمه کړي هغې نه پس د دغه قبیلې خلک رانیسي او د هغې قرباني ورکوي او دوی دوه کسان رونیسي، هغې نه سرونه کټ کړي او هغې نه زړه وکاږي او د بره ځینې لاندې رالړه کوي. او کله چې د دې هلک نمبر راشي نو اتفاق سره بره تیاره شي او سپوږمۍ راشي د ورځې او چې خلکه دا ویني نو هغه ډېر زیات حیرانه او پریشانه شي او دا خلکه اوس نه پوهېږي چې څه کیسه روانه ده. خو دغه سړی پوه شي چې بس یې نوره قرباني نه غواړي او اوس دغه سړی به موږ پرېږدو او دغه خلکه دا فکر کوي چې اوس زموږ نه زموږ خدای خوشحاله شو او هغه نوره قرباني نه غواړي او دغه شانتې دا نور خلکه بچ شي. بیا دا سړی خپل باچا نه تپوس کوي چې د نورو خلکو سره څه شی وکړو. هغه ورته وایي دا ستا کار دی چې څه ورسره کې وکړه
بیا دا سړی دا خلکه یو ځای ته راولي او هلته پې خپلې نښې پخوي او نشانې بازي پې کول غواړي. دا خلکه دې غلامانو ته وایي که زموږ نښې نه بچ شوئ او دې میدان نه وتښتېدئ نو تاسو آزاد شوئ. هغې نه پس دا دوه غلامان هلته نه وایي چې وتښتېږه او هغه میدان اخره کې خپل زوی ودروي. او کله چې دوه غلامان هلته کې منډه کړي نو دوی پې خپلې نښې چالو کړي او په تیر باندې ولي او مړې کړي. خو کله چې دوی هلک نمبر راشي نو دا ډېر په چالاکۍ سره اخوا او دېخوا منډې وهي خو بیا هم دوی ویولي او هلته کې زخمي کړي. بیا هلته کې موجود هغه هلک راشي دا مړ کوي خو دا خپل جسم نه هغه تیر وکاږي او دا هلک پې زخمي کړي او مړې کړي او زخمي حالت کې هلته نه وتښتېږي. خو هغه ویلن د خپل زوی بدل اخیستلو لپاره خپلو ملګرو سره هغې پسې شي. خو دغه هلک هلته کې یو کنده کې پرېوځي چې هغه وګوري چې هلته په زرګونو خلکه مړه شوي وي او سرونه یې نه وي. هغې نه پس دغه هلک ځنګل ته راشي او یو ونې ته وخیجي او هلته کې لږ ارام وکړي. خو دغه هلک هلته کې یو ورکوټی پیش پړانګ وګوري او مخامخ له هغې مور هم وي او دا د هغه پیشو پړانګ نه منډه کړي. خو د هغه قبیلې خلکه دا وګوري او دې هلک پسې شي خو دې شاته هغه شیر نه وي کتلی. خو کله چې یو کس په دې باندې ټوپ وخي هغه شیر پې شاته نه راشي او حمله پې وکړي او هلته کې وخوري. دې قبیلې کې یو سړي ته د هغه ماشوم خبره یاده شي چې هغې ورته ویلي وو چې تاسو به هله تباه کېږئ کله چې د ورځې شپه راشي. خو دغه ویلن دې ته وایي چې په خوله لاس کېږده او هغې نه پسته دې هغه هلک پسې شي. خو دغه هلک ته د پلار یوه خبره یاده شي چې انسان د یارې نه مړ کېږي او کله چې انسان یاره د خپل ځان نه وکاږله نو هغه به کامیاب شي. او دغه شانتې دا هلک دې ځنګل فایده اوچتوي او هغه ویلن سره سره دغه خلکو هم خاتمه کوي او ورسره په جنګ شي. خو دغه خلک ځنګل باره کې هېڅ هم نه معلومات لري او د خپلې غلطیانو د وجې په ځنګل کې مړه کېږي او تباه کېږي او اخره کې دغه ویلن هم د دې له لاسه مړ شي. بیا په ځنګل کې باران شي او د دې زوی او ښځه په هغه کنده کې وي او هغه کنده ته اوبو نه ډکېږي او د دې ښځه په هغه کنده کې یو ماشوم هم پیدا کړي او بیا دواړه ماشومان یې په لاس کې نیولي او ولاړئ. خو کله چې دا هغه کندې ته راځي د هغه قبیلې یو دوه خلکه راشي او دا وګوري. خو کله چې دا هلته نه منډه کړي نو هغه دوه کسان هم دې پسې منډه کړي او سمندر کنارې ته راورسېږي. دا هلته کې څه کښتۍ ګوري چې هلته کې څه خلکه راغلي وي. دا هلک هم هلته راشي او هغه دوه کسان هم. خو دا دوه کسان پرېږدي او هغه خلکو پسې لاړ شي او دغه شانې دا هلک هغوی پرېږدي او واپس رامنډه کړي خپله ښځو بچو ته او هغوی بچ کړي. خو څه موده پس دی چې په هغه لاره تېرېږي د دې ښځه دې ته وایي چې راځه هلته کې لاړ شو او وګورو چې دا څوک دي. خو دغه هلک دې ته وایي چې هلته مه ځه او راځه واپس خپل ځنګل ته ځو او د خپلې زندګۍ یو نوې شروعات وکړو او دغه شان د دې هلته کې لاړ شي او دا فلم دلته ختم شي.